څنګه کولی شم یو بریالی ځوان واوسم؟ ښایي زموږ ډیری ځوانانو له ځانونو دا پوښتنه کړې وي چې څنګه کولی شم بریالی ځوان واوسم او د څه ډول کړنلارو په پلي کولو سره د بریالیتوب لوړو څوکو ته رسیدلی شم. د دې پوښتنې ځواب ستونزمن نه دی، خو دومره اسانه هم نه دی. ځوانه، تا ته وایم، داسې غښتلی واوسه چې هیڅ ستا د فکر د ګډوډۍ لامل نه شي. دومره لوی واوسه چې غرور ونه کړي، او دومره متواضع واوسه چې د چا تر اغېز لاندې رانه شي. ویډیو وګورئ او له نورو سره یې هم شریکه کړئ. د وخت په چټک ځغلېدو باور ولره. د ساعت ټکهار ته غوږ ونیسه او تل هیلهمن واوسه. په یاد ولره چې د وخت تېرېدل تا ته نوي فرصتونه درکوي، او هم د وخت په تېرېدو سره ډېری ستونزې دي چې هوارېږي. د ډار او ویرې سره ځان مخامخ کړه، هغه وڅېړه او پر ځان کنټرول ولره. د ژوند لپاره باید یو تعریف ولري، او خپل ځان باید د ژوند د فردي، ټولنیزو، مادي او معنوي اړخونو سره بلد کړي. د ناهیلیو په ګړنګ کې مه ډوبېږه. که هرې ستونزې سره مخامخېږي، نو متخصصو او تجربه لرونکو کسانو څخه مشوره وغواړه. هغوی ستا د ژغورنې لپاره چمتو دي، یوازې ته پرې غږ وکړه. د واقعیتونو او تخیلاتو ترمنځ توپیر وکړه. هم هیلې وکړه او هم عمل، هم هوډ وکړه او هم نوښتیز عمل، هم غښتلی خوب وګوره او هم د واقعیتونو سره ځان مخامخ کړه. په مادیاتو کې ډوبو ملګرو سره ډېر مه نږدې کېږه. سترګې دې پرانیزه تر څو په دام کې ونه لویږي. که موجوده شرایط ستا د موخو سره سمون نه لري، نو هڅه وکړه چې تحصیلي او کاري شرایطو ته دې بدلون ورکړي. مخکینۍ ناکامه هڅې او کړنلارې بیا ځلې مه ازمویه. په خپل نفس اعتماد ولره او ډاډه اوسه چې کمزوری به نه شي. نورمال او معتدله اوسه او له افراط او تفریط څخه ډډه وکړه. د کار او تحصیل اصول له مختلفو لارو څخه زده کړه. هیڅکله د ماتې سره ځان مه عادتوه. تفریح او سرګرمي مه هېروه. هغه سرګرمۍ چې ستا د خوښۍ وړ وي، توجه ورته وکړه. زما په اند ورزش او د ښېرازه چاپېریال څخه خوند اخیستل تر ټولو غوره تفریح ده. هم مین واوسه او هم عاقل. تاسو باید خپل انرژي یا پاور په کار واچوئ، نه دا چې ستاسو پاور تاسو په کار واچوي. تاسو باید په ساعتونو او ورځو برلاسي واوسئ، نه دا چې د څو شېبو لپاره. دا باید زده کړئ چې هر کار په پای ته رسوي او نیمګړی به یې نه پرېږدي. که غواړئ یو څه لاسته راوړئ، نو اړینه ده چې په جدیت سره یې وغواړئ. خپل نظریات مو د هم مسلک او رښتینو کسانو سره شریک کړئ. په هغوی اعتماد ولرئ. هره ورځ یو څه زده کړئ او خپل مهارت او پوهه لوړه کړئ. بدلونونو ته هرکلی به وایئ. یکنواخته ژوند ښه نه دی. په خپلې وړتیا باور ولره او د خپل وس مطابق هڅې وکړه. خپلې کړنې او خدمات نورو ته معرفي کړه. هغه څه دي چې څه کول، نورو ته یې هم ور وښایه. جزئیاتو ته ځیر کوه، خو تشویش ورته مه کوه. خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړه. ستاسې عضلې ورزش ته اړتیا لري. لامبا او پلي تلل ورته ډالۍ کړه. بریالیتوب له تفریط څخه غوره وګڼه. خپل شخصیت ته ارزښت ورکړئ. د الله تعالی مرستې ته هیلهمن واوسه. په هر څه کې مثبت اړخ ته یې پام وکړه. منظمه واوسه او غښتلي ګامونه پورته کړه. علم پلوه واوسه او خپله دنده کې رښتینولي اختیار کړه. سخت کار وکړه او خپل مسیر له لاسه مه ورکوه. هر هغه څه چې ترسره کوي، نو په هغه کار کې د الله تعالی رضایت مه هېروه. د دې ویډیو له لیدلو وروسته مو خپل ځان کې څه بدلون احساس کړ؟